سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طالبانو ورونو بل مسئله په دې اړه باندې ده چې ولی اختلاف د نسبونو راځي، یو نسب د بل نسب سره ولی مختلط کیږي. مونږ تاسې پرون وویل یا بله ورځ چې تر ټولو نه ډېر پاک نسبونه چې وي هغه د سخت بدویانو وي، څوک تر څو چې په بداوت کې ډېر سخت وي هغومره د هغوی څوک هم سخت وي، هغه نسب هم ډېر پاک وي. اختلاط د نسبونو څه وخت راځي؟ کله کله د یو قوم سړی قتل وکي، بیا له دې جې نه وتښتېږي د یو بل قوم منځ ته ورسي، نو چې هلته ورغی په هغه قوم کې دی پاتې سو او توالد و تناسل یې وکړ، نو د هغه قوم نه دی شمارل کېږي. دا اختلاط د نسبونو داسې راځي، کله د ولا د وجې نه راځي، کله د حلفونو د وجې نه راځي. ګوري طالبانو پخوا زمانه کې قومونو کې دا عادت و، دا قوم به له ده قوم سره وران و، دا قوم به له ده قوم سره وران ول، دا خپل منځ کې دا دواړه قومونه سره وران ول، بیا به دغه دواړو قومونو کې دا قوم به راجګ سو له ده سره به عهد وکړه، ده به له ده سره عهد وکړه، حلف به یې ورته ویلې. که په دې قوم باندې به چا کار دا قوم به زورور سو په دې قوم باندې، نو د قوم به چې له ده سره حلف کړی و بیا به یو د بل سره خبره کې به یو ول، یو د بل نصرت به یې کو. نو یو له اسبابو د اختلاط د نسبونو نه چې د هغه څوک نه حلف. دا تی به مثلا دا قوم خو بیل ده، دا قوم بیل ده، دا بیل ده، دا بیل ده، دوی دواړو به چې حلف وکړو سره، دا به بیل قوم و دا به بیل قوم و، حلف به یې څه وکړه؟ اختلاط د نسبونو به یې راغی، په ولا باندې به راغی، په اختلاط باندې به راغی، په عتق باندې به راغی. څوک به چې کوم غلام به چا نیولی و، غلام به یې چې آزاد که همدغه قوم کې به اوسېده، واده به یې ورسره وکړو، بس د همدغه قوم نسب به عزتي ځان. او یا به کله کله داسې پیښه وسوله چې یو سړی به وتښتېد، قتل به یې کړی و، بیا به بل قوم ته لاړه، په هغه قوم کې به بیا غاټه سلسله به یې جوړه سوله. بل وخت به راغی ده به م ویل چې زم د دې قوم یم. تاسې کیدی شي داسې خلک لیدلي وي که نه وي دغه قوم نه، په هغه قوم کې پاتې سوی سلسله د نسب دعوه بیا دغه نسبونو کوي. ځکه هم علما نن عصر کې وایي چې یو سړی بني هاشم وي، سید وي، نو هغه د خپل نسب دپاره باید څوک ذکر کی، شجره د نسب ذکر کی، چې ته وایې زه د پلانکي قوم یم، نو شجره د نسب به ذکر کوي. طالبانو آل د منذر یو قوم آل منذر، دوی باندې عمر رضی الله عنه یو سړی والی مقرر که، عرفجه ابن حرثمه، عرفجه ابن حرثمه دی چې والی پې مقرر که، نو د آل منذر د قوم خلق راجیګ سول. عمر رضی الله عنه ته یې ویلې وی ای امیر المؤمنین دا د من قوم والا سړی نه د اصل کې، ته غلط سوی یې، دا سړی اصل کې د بل قوم سړی و، دلته راغلی د قتل یې کړی ده، نو چې قتل یې کړی ده نو بیا دی د مونږ قوم ته راغلی، د مونږ په قوم کې دخیل پاتې سوی ده. اوس یې دغه د ځان سیادت و مشري ته ورسو، مونږ باندې بل سړی د خپل قوم سړی په مونږ باندې مشر مقرر که، دا د مونږ نه ده، فینا دخیلون، په مونږ کې دخیل ده، معنا نسب یې څه ده، هغه بل نسب ده، دلته راغلی په مونږ کې ځان داخل کړی ده. الله دې وکړي چې په خبر پوه سوي یئ چې څنګه نسبونه یو د بل کې نسبونه داخله کیږي. دا یو. دویمه مسئله دا ده چې یو قوم ده، تاسې دا زده کوئ طالبانو، بادشاهیګانې د بدوي خلکو نصیب وي، طبعي فطري بادشاهي چې راځي هغه د زورواکانو وي. زورواک هغه څوک وي چې بدوي ژوند والا وي. تاسې که فکر وکئ حکومتونو کې
هر وخت طالبانو هغه قوم چې قوم یې غټ وي نو هغه خلک حکمرانی کولی سي کوي. وروسته دا خبر همداسې په تسلسل دی راولي په دې باندې بحث کوي چې بادشاه او بادشاهي به څوک کوي. هغه څوک چې قوم یې ډېر غټ وي، بدویان وي او قوم ډېر غټ وي، هغه خلک سلطنت ته راځي. موږ او تاسې لیدلي افغانستان کې هر وخت بادشاهي د چا نصیب ده؟ نو د لوی قندهار طالبانو، ځکه هلته قومونه ډېر دي او بد والته ډېره ده که نه؟ ټول عمر همداسې تېر سوی، دومره غټ قومونه چې هلته دي په ټول افغانستان کې نسته ده. هلته که پښتنه وکړي پکتیکا کې خو به یو سلیمان خیل وي، نو ورته نه پکتیکا یې نیولې ده. که یو بل قوم پښتنه وکړي خو یو داسې غټ قومونه چې په ټول افغانستان باندې تقریبا ریښې ولري او د بدوي حالت سره ډېر مخ وي، نو هغه ټول علت یې دا وي طالبانو. تاسې د فکر ته پام وي، دا یو علمي بحث ده. او بله خبر دا ده چې ولې بیا په قوم خو یو قوم ده، په قوم کې بیا پښې جوړې سي. مثلا یو قوم ده په جنوب د افغانستان کې اسحاق زی، نورزی، کرزی که نه، قوم په غټه کې یو ده. مثلا نورزی ده یو څوک د قوم کې، بیا په نورزي کې طالبانو ولې داسې کیږي چې یو قوم ولا راجګ سي. بیا نورزی خو یو غټ قوم ده، په منځ کې په پښو تقسیم سوی، یوه پښه بله بله بله، ولې بیا بادشاهي دا قوم کوي که نه؟ دا د دې وجې نه چې تغلب په چا کې راسي. په دې کې کوم قوم چې دا غټ قوم په کومو قومونو تقسیم سوی ده، دې کې کوم یو چې تغلب پکې وي، غالب وي او دا نور نسبت لږ خپلولي کې ورته نږدې سي. لکه موږ بله زه ویلې عصبیت چې راځي په التحام د نسب باندې راځي، تر څو چې چا نسب ډېرې تناسور د یو د بل، دې قومونو کې یو داسې قوم سي چې د ټولو ته یو څه نږدې غوندې سي، او بل دا ده دا خپل هم لږ ځواکمن وي. نو بس دې کې چې یو څوک راجګ سي د سیادت دعوه وکړي، ټول پرې راټولېږي. او که داسې وړکی قوم په همدغه نورزي قوم کې، اسحاقزي قوم کې، الکوزي قوم کې، یا مثلا دا نور کوم غټ غټ قومونه چې دي نوره دنیا کې، دا خو د افغانستان سوله، نو که وړکی قوم راجګ سي د هغه په سیادت کې څوک چندان څوک نه کوي، یعنې هغه سیادت یې چندان ډېر څوک نه مني. بیا په سیادت کې ځکه قوم ضعیف قوم د څوک چندان سیادت نه مني. خو ګورئ طالبانو بیا هم زه وایم دا طبعي امورو نه خبر کوو که نه. اوس د امارت اصلي زعیم چې ملا عمر رحمه الله و د جنوب، اما د جنوب په غټو قومونو کې دی نه و طالبانو که نه، قوم باندې هوتک. نو داسې کله کله راتللی سي چې هغه د چا هغه خلاف سي که نه. فکر کوم جنوب کې خو دا غټ قومونو کې نه ده که نه هوتک، که شته ده مولانا څنګه چل؟ دا خو دومره غټ قوم نه ده هلته په هغه قومونو کې. نو داسې کله کله د طبیعت خلاف راځي. خو کله لکه مثلا موږ او تاسې کې په نحو و صرف کې کله کله یو شاذ راځي له قاعدې نه خلاف وي. دلته هم طالبانو د دوی د اجتماعیاتو د علومو خلاف هم کله کله شاذ راتللی سي. اما طبیعي امورو کې دا ده چې بیا یو غټ قوم د په قوم کې بیا دا قوم خپل منځ کې وویشل سي، بیا ولې په دې قوم کې دا یا دا یا دا یا دا په دې کې یو دنه راجګ سي چې دی مشري وکړي، نو بیا د ټول قوم مشران د پسې ودرېږي. نو علت یې دا وي تغلب. ځکه دا قوم چې وي په دې ټولو کې غالب و سرشاره سي، ټول یو قوم ده، خو بیا په دې کې دا یوه پښه چېرې داسې لږ بدماشه غوندې زوروره بد وکړي ډېره غالبه، نو بیا هغوی طالبانو واکمن سي. ښه پوهېږم طالبانو چې درته وی وایم، خو زه بعضې شیان مناسب نه بلم که نه. اوس مثلا که تاسې فکر وکئ، مثلا زموږ افغانستان د هلمند ولایت ته چې نسبت بد و پکې ډېره ده، که تاسې فکر وکئ د هلمند په ولایت کې ډېر ځواکمن قمندانان د کومې ولسوالۍ دي وایي مزتي، داسې فکر ورباندې وکړئ چې بغاوت بیا په کومه یوه کې ډېر ده، ډېر چې دغه د تحضاري نه ډېر شاته تللي دي بد وي، نو هغه جې به ډېر غټ غټ مسؤلین وي که نه، ځواکمن به هم همداسې که ورزګان ته لاړ سي، ورزګان هم د بد وي ژوند ده. په ورزګان ولایت کې فکر وکړي هغه ډېر ځواکمن سړی به بیا د کوم جي وي
کنه چې هغه د بدوي حالت سره ډیر مخ وي. نو دا ټول طالبانو هغه علمي حالت دی چې علما په دې باندې بحث کوي چې تر یو قوم ده هغه قوم بیا په ډیرو ځایونو کې پروت ده، خو کوم ځای کې چې د بدوي حالت زندگی مختار کړې ده نو هلته تغلب ډیر وي. نو بس د همغه جي والا یو سړی مشر سي بیا یې هغه ټول قوم پې باندې راټولیږي، اگر چې په غټه کې خو بیا ټول قوم ورسره شریک ده. دا هغه بل علت د طالبانو بس ده، نن هفتې ورځ ده.